السلام علیکم ملګرو د ورلد کپ یعنی نړیوال جام ټرافي به خلا ته خېږي چې دا ټرافي و پاکستان او افغانستان ته کله راوړل کېږي. د نه علاوه روان ورلد کپ پاکستان ګټلې شي دی په باره کې هم ډېر غټه داوا شوې ده. ملګرو څنګه تاسو پته لرئ چې سکهال به نړیوال جام ورلد کپ په انډیا کې تر سره کېږي. نو پر ورلد کپ باندې انډیا کرکټ بورډ ډېره خرچه کړې ده. د انډیا کرکټ بورډ دا فیصله کړې ده چې د ورلد کپ د ټرافي به خلا ته خېجول کېږي او په ورلد کپ کې چې څومره هم کوالیفایر ټیمونه دي شریکت کوي په ورلد کپ کې دا ټرافي به د هیوادونو ته وړل کېږي او داسې دا ټرافي به نور هیوادونو ته هم وړل کېږي. د ورلد کپ دا ټرافي 15 هیوادونو ته وړل کېږي چې فار هیواد کې 15 ورځې دا ټرافي ساریږي. پاکستان ته به د ورلد کپ دا ټرافي د اگست د میاشتې په 10 تاریخ باندې راوړل کېږي چې 15 ورځې به دا ټرافي په پاکستان کې پرتا وي. د ورلد کپ دا ټرافي 15 ورځې په قزاق سټیډیم لاهور کې پرتا وي. په 14 اگست باندې ولا ټرافي د پاکستان نه بیا افغانستان ته وړل کېږي چې دا ټرافي 15 ورځې په افغانستان کې هم پرتا وي. د ورلد کپ دا ټرافي به استرالیا، ساوث افریقا، انګلند، نیوزیلند، بنگلاديش، پاکستان، افغانستان، آیرلند داسې نورو هیوادونو ته وړل کېږي. د اکتوبر په میاشت کې بیرته دا ټرافي انډیا ته راوړل کېږي په احمد آباد کرکټ سټیډیم کې به خودي کېږي. د ورلد کپ دا ټرافي تقریبا د 15 هیوادونو ټور کوي. بیا چې کوم لوبډله د ورلد کپ فائنل میچ وګټي نو دا ټرافي به هغه هیواد ته وړل کېږي. الله دې وکړي چې د ورلد کپ دا ټرافي بیرته پاکستان ته راشي یا دوباره افغانستان ته راشي. چې یا پاکستان د ورلد کپ فائنل میچ وګټي یا د افغانستان د ورلد کپ فائنل میچ وګټي نو دا ټرافي به دوباره پاکستان یا افغانستان ته راشي. تاسو نظر لرئ چې سکهال به نړیوال جام څوک ګټي، کوم لوبډله تاسو ته مضبوط ښکاري او روان ورلد کپ پاکستان کرکټ ټیم ګټلې شي دی په باره کې هم ډېرې پیشګویانې شوې دي. د استرالیا کرکټ ټیم په خوانی فاست بولر بریټلی ویلي چې د ورلد کپ لپاره پاکستان کرکټ ټیم فیورټ دی او پاکستان کرکټ لوبډله کولای شي چې روان ورلد کپ په انډیا کې وګټي. بریټلی دا سټیټمنټ جاری کړل چې پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ لپاره فیورټ دی. په پاکستان کرکټ ټیم کې دا صلاحیت شته چې په ورلد کپ وګټي. بریټلی ویلي چې ځکه پاکستان کولای شي چې روان ورلد کپ په انډیا کې وګټي ځکه چې پاکستان کرکټ ټیم سره د دنیا نمبر 1 فاست بولینګ اٹیک ور سره دی. د نه علاوه په بیټینګ کې هم د پاکستان سره د دنیا نمبر 1 بیټر بابر اعظم هم ور سره دی. ور سره محمد رضوان، فخر زمان او داسې نور ډیر خلک غالي هم ور سره دي. بریټلی مزید ویل چې شاهین افریدي، حارث رؤوف او نسیم شاه دا به د ورلد کپ مین فاست بولران وي. بریټلی د استرالیا کرکټ ټیم په خوانی 30 ترین او فاست بولر دی. بریټلی ویلي چې د روان ورلد کپ کې به زما فیورټ ټیم پاکستان وي. پاکستان کولای شي چې روان ورلد کپ په انډیا کې وګټي. د روان ورلد کپ نړیوال جام په حواله سره بریټلی دغه سټیټمنټ دغه بیان جاری کړو. نو تاسو نظر لرئ چې روان ورلد کپ په څوک ګټي، پاکستان، افغانستان، انډیا، کم داسې ټیم د چې روان ورلد کپ وګټي؟ تاسو په خیال د ورلد کپ لپاره کم یو مضبوط ټیم د چې ورلد کپ ګټلی شي؟ په نظر زما سره په کمنټ کې ضروری شیر کړئ. د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ. میلاویږو په بلې ویډیو کې. د الله پامان.